په کابل کې د چین نوي سفیر خپل باورلیک رئیس الوزرا ته وسپاره. د سرپرست حکومت مرکزي ویاند په خپله ایکس یا ټویټر پاڼه لیکلي چې د چین نوي سفیر جاوشینګ خپل باورلیک نن په ار کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ته وسپاره. په ار کې په همدې مناسبت جوړ شوو مراسمو کې چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي هم ګډون درلود، د رئیس الوزرا د چین نوي سفیر ته ښه راغلاست ووایه. د افغانستان لپاره د چین نوي سفیر په افغانستان کې پر خپل نوي ماموریت خوښي وښوده او دغه دنده یې د ځان لپاره ویاړ بللی دی. جاوشینګ ویلي چې د افغانستان د ښه ګاونډي په توګه د افغانستان استقلال، ځمکنۍ بشپړتیا او د پرېکړو استقلالیت ته بشپړ درناوی لري. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې چین د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسي نه لري. دغه راز نه غواړي چې افغانستان د خپل نفوذ ساحه وګرځوي. نوموړي ویلي موږ خوشحاله یو چې په تېرو 2 کلونو کې د اقتصاد امنیت د تامین ترڅنګ فساد، جرایم او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې زیات پرمختګونه شوي دي. د ویلي هڅه به وکړي چې د سیاست، اقتصاد او نورو برخو کې د چین او افغانستان اړیکې او همکاري لا پیاوړې شي. دغه راز د سرپرست حکومت رئیس الوزرا افغانستان او چین ترمنځ اړیکې مهمې بللې دي او په تېرو 2 کلونو کې د افغانستان او چین ترمنځ مناسبات او همکاري ښې ارزولې دي او د 2 اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره یې د نورو ګامونو د پورته کېدو هیله څرګنده کړې ده.